سلامونه. دا د کامن وایس موزیلا د کمپاین مالي راپور و چې پرون ورځ خپور شو. ډېر لینکونه او جزئیات یې لرل، نو په همدې خاطر باندې ما اړینه وبلله چې ځینې جزئیات، ځینې لینکونه ستاسې ممکن ستونزه ورسره ولرئ، په هغو باندې خبرې وکړو. ځینې جزئیات چې هلته نه دي پکې لیکل شوي، په هغو باندې وغږېږو. اول دا ده چې ټوله مرسته څومره راټوله شوې ده. دلته تاسې ګورئ چې 15,04,000 ده. دا هم د ګوفنډمي له لارې او هم مستقیمه مرسته چې راغلې وه. جزئیات مثلا داسې دغو لینکونو تاسې کلیک کولی شئ. البته فیسبوک کې له لارې که موږ کلیک ورباندې کوو، دا د فیسبوک له براوزر نه وځي، نو لږ ستونزې جوړوي. نو موږ راځو، زه خپل هغه ډرایو ته ځم، خو اول راځو دا ګوفنډمي مرسته ګورو. ګوفنډمي له لارې څومره مرسته شوې؟ 2243 مرسته شوې، او د چا له لارې چا په مرسته شوې ده؟ د ټولو کسانو 63 کسان دي چې نومونه یې تاسې دلته لیدلی شئ. که تاسې هغه زموږ په دې لینکونو باندې کلیک وکړئ، تاسې دې ډرایو ته راځئ. دا د عمومي ډرایو لینک مې هم تاسې سره شریک کړی و. دلته مالي حسابونه دي، دلته د ډونرانو جزئیات دي، او د ډونرانو په جزئیاتو کې موږ تاسې راځو، دا فایل خلاصو. دا هغه دی چې د ټولو مرستو جزئیات دي چې ټولې مرستې څنګه شوې، څومره دي. اول راځو دا ګوفنډمي چې مخکې مو وکتو. ګوفنډمي همغه 63 کسانو چې مرسته کړې ده، ټولو نومونه، د ټولو د مرستې اندازه او د ټولو مرستې اندازه په افغانیو باندې، او همدارنګه تاریخونه یې موجود دي. مجموعي مقدار یې 2243 امریکایي ډالره کېږي چې 1,48,480 افغانۍ. هغه پرون ورځ د ګوګل په نرخ باندې محاسبه شوې ده. البته ایکسچینج ریټ کې به ځینې مسایل وي. او دا مستقیمه مرسته ده. مستقیمه مرسته 4,15,000 افغانۍ ده مجموعي. او ټوله څومره کسانو مرسته کړې؟ 15 کسان دي چې مرسته کړې یا د مرستې ژمنه کړې. چا چې مرسته کړې هغو د مرستې اندازه لیکلې. چا چې مرستې ژمنه کړې او تر اوسه یې مرسته نه ده کړې، فقط یو صفر ورته ایښی ده چې موږ حسابونه هم ګډوډ نه شي او هڅې نه شي، بیا یې کېدای شي ځینې یې ورم نه کړي تر اخره. دلته د هر کس مشخصات موجود دي، له کوم هېواد نه، کوم ولایت په سهم کې مرسته کړې. البته دا موږ خپله غوښتي دي چې یوه اندازه ډېر معلومات ولرو، په کومه کرنسي کړې ده او په کوم تاریخ یې کړې. تاریخونه ټول ورسره نه دي لیکلي. دا بیا مثلا داسې مستقیمه مرسته ده، د شنه رنګ چې ګورئ، او هغه د ګوفنډمي مقدار دلته معلومیږي، او په همدې خاطر باندې ټوټل مقدار دلته معلومیږي چې 15,04,000 افغانۍ ده. البته 400 نور هم دي ورسره. دا څنګه مصرف شوي دي دلته معلومیږي. په همدې دلته د اکسل څو پاڼې دي. که تاسې راسئ، دا د وومن امپلاییز پاڼه ده. دې کې موږ د څو مېرمنو قراردادونه، څو مېرمنې چې د ډسمبر تر اخره دی کار کړی وي او پیمنټونه یې په یوه میاشت کې اخیستي وو، هغه 102 نفره دي. که څه هم چې قراردادونه موږ 200 کسانو ته ورکړي. ځینې مېرمنې چې د کار اندازه ډېره کمه وه، یا تر اوسه پورې موږ ته هغه د حسابې یا نور د بانک جزئیات نه وو رالېږلي، نو بناً د ډسمبر تر اخره پیمنټ نه ده ورته شوی. نو دا لیست ممکن نور هم اوږد شي. دې کې مثلا ځینو مېرمنو ته په یوه میاشت کې شوې ده، ځینو ته په 2 کې، ځینو ته په 3 کې، ځینې وروسته استخدام شوي، ځینې مخکې شوي دي. او دلته یې د هر کالم کې مقدار موږ لیدلی شو چې د دې میاشتې څومره وي، د دې میاشتې ما په هغه عمومي راپور کې لیکلي دي، تاسې یې لیدلی شئ. او دلته معلومیږي چې ټوټل مقدار یې د 3 میاشتو 4,03,000 افغانۍ ده. دا د هغه مجموعي مقدار 90% نه زیات کېږي. موږ ډېر مصارف همدې باندې شوي، او دا هغه نور مصارف دي چې د جایزې وي، د جملو هغه وو، د سرټیفیکټونو ډیزاین وو، او نور اواډونه. دا د مېرمنو برخې ته راشو. مېرمنو په برخه کې مثلا موږ د دې تر څنګ چې دلته مو جزئیات رسولي، دا عام شکل ټولو خلکو لپاره لاسرسي وړ دی. تاسې کولی شئ دا عین نومونه د مېرمنو دغه نومونه تاسې وګورئ. دا عین نومونه تاسې په ډشبورډ هم لیدلی شئ. په دې ډشبورډ باندې چې چا څومره غږونه ریکارډ کړي دي، همدا مېرمنې دي.
او که چېرته تاسې د اکتوبر، ډسمبر او د نومبر د میاشتو د هرې مېرمنې د پیمنټ رسید راواخلئ او دا سره جمع کړئ او دلته د دې کار سره مقایسه کړئ چې د نجلۍ مېرمنې مثلا 50,000 غږونه یې ریکارډ کړي دي او په عین حال کې په دې اندازه باندې مثلا والیډیشن کړی ده. والیډیشن موږ $1 ورکوو او د ریکارډ موږ $2 ورکول. نو تاسو ته دقیق هغه مقدار هم در معلومیږي چې د مېرمنې څومره کار کړی و او مجموعاً یې څومره پیسې اخیستې. په دې شکل هم جمع کولی شئ دلته او دلته په ریسیپټونو کې هم لیدلی شئ. رسیدونه موږ د مېرمنو د کار رسیدونه دلته اچولی دي. تاسې کولی شئ د ډسمبر د میاشتې د یوې مېرمنې فرض کړئ دا نجلۍ حبیبه نومیږي، پوره نوم او پوره جزئیات یې دلته موږ ځکه نه دي شیر کړي، مثلا کوم نمبر ورته لیږلی او د دې ترلاسه کوونکی نمبر او یا دا بارکوډ چې خدای مکړه د خلکو شخصي ډیټا د لیک نشي. البته اوس هم موږ ډېر ډیټا شریکه کړې در حال کې شاید په اروپایي هېوادونو کې د دوی اجازه هم نه وي چې دومره ډېره ډیټا شریکه شي، ولې د موږ د ټرانسپرنسي په خاطر د شفافیت په خاطر دا کړي. او دلته یعنې مثلا فرض کړئ د دې مېرمنې تاسې که د څو میاشتو ریسیپټونه راواخلئ، د دې میاشتې یو بلې میاشتې یو بلې میاشتې تاسې لیدلی شئ هغه د پیمنټ او د هغه ترمنځ د پیمنټ او د هغه برابرۍ موندلی شئ چې څومره مثلا څومره یې کار کړی دی او څومره یې پیسې ترلاسه کړي دي. د ډسمبر د میاشتې دی، همدارنګه د اکتوبر کې موږ سره کم تعداد خلکو کار کوو او همدارنګه په نومبر میاشت کې هم شته. وښیي نومبر میاشت کې هم په همدې شکل باندې تاسې کولی شئ جزئیات یې وګورئ او همدارنګه کراس چیک لپاره څه وکړئ، دا فایل ورسره وګورئ او بالاخره دغه ډشبورډ هم ورسره وګورئ او دلته یې سره مقایسه کړئ. مثلا یو کس ته څومره کار یې کړی، څومره یې ریکارډ کړی، څومره یې والیډیشن کړی دا او بالاخره مجموعي مبلغ یې په همغه حساب باندې چې موږ ویلي څومره کېږي او بالاخره په 3 میاشتو کې هغومره مقدار ورته رسېدلی که نه دي رسېدلي. ښه دا خو دا و. هلته موږ ځینې نور لینکونه شریک کړي وو، لکه مثلا کوم لینکونه دي ښه د ډایرکټ مبلغ لپاره د چا څومره مرسته کړې ده هلته خو موږ په اکسل شیټ کې ګورو، ولې د دې تر څنګ دغه پوسټ هم پین شوی ده او په دې کې هر چا چې د مرستې یادونه کړې وه اکثر هغه کسانو چې ډایرکټ مرسته یې کړې هغوی دلته یادونه هم کړې ده، خو اکثرو یې چې ورکړي دي پیسې یې نه دي ورکړي دلته معلوم دي. اوس مثلا دا صلاح الدین حمید وګورئ 1000 افغانۍ زما لخوا مرسته ده، ما ورته وویل چې کور دې ودان، ولې صلاح الدین حمید د هرات څخه د 1000 افغانۍ مرسته ویلې وه خو هېڅ مرسته یې نه ده کړې. خدای دې هدایت ورته وکړي. نو دلته موږ صفر پسې رسولی ده ځکه زه د هر یو جلا جلا پېژنم. ښه اول به هرات پیدا کړو تر څو یې پیدا کړلی شو. ښه دا د هرات دا د صلاح الدین حمید هرات صفر فقط خبره یې کړې ده او دلته معلومه ده چې د پیسې پینډینګ دي، ولې ځینو نورو کسانو چې ویلي دي چې مثلا زه مرسته کوم هغو بیا مثلا مرسته کړې، لکه فرض کړه دې کس تحسین طاقت مرسته کړې او وسیل رحیمي مرسته کړې، دواړو نومونه تاسې دلته په دې لیست کې لیدلی شئ او همدا ډول مثلا چک کولی شئ. دغو کسانو سره دا ټول حقیقي اشخاص دي، تاسې کتلی شئ او که څه هم چې موږ هغه د مرستې د لیږد په جریان کې چې کوم رسیدونه او د صرافي خطونه ایښود ایښود شوي تر اوسه نه دي شریک کړي، خو دا چاره چې ختمېږي موږ به کوشش وکړو دا هم همغه د ډرایو کې واچوو چې دا د نورو ډاکومنټو تر څنګ دغه ډاکومنټ هم تاسې په واک کې وي. ښه هلته مخکې موږ تاسې د ستاینلیکونو یادونه وکړه، موږ مننلیکونه ورکړي دي. دلته مثلا د جایزې ګټونکي ولو د پرنټ لپاره جلا مثلا د جایزې د ګټونکو لپاره په دې شکل باندې سرټیفیکټونه موجود دي او څوک چې په فیسبوک یا سوشل میډیا خپروي د هغه لپاره جلا دي. مثلا دا سفیران دي، سفیرانه کسان دي چې تر 100,000 یې ډېر کار کړی
البته دا اپډیټ شوی نه ده، 2 کسان نور هم ممکن ور زیات شوي. همداسې مثلا دغه مالي همکاران چې چا له موږ سره مالي ملاتړ مو کړی ده، د هغو ټولو لپاره مو مثلا دا ډیزاین کړي وو، دا د ټولو لپاره موجود وو. هغه چا چې د ګوفنډمي له لارې مرسته کړې ده یا مثلا د هغه له لارې مرسته کړې ده، دا کولی شي د خپل سند له همدې ځای نه هم ترلاسه کړي. البته موږ به وروسته ورته هم لیږو. دا کولی شي پرینټ کړي او همغلته هلته یې بیا کولی شي په فیسبوک باندې هم نشر کړي. 2 ډوله سندونه موږ سرټیفیکټونه موږ لرو. دا د ښاغلي احسان تر ټولو ډېره مرسته یې کړې وه. دا په اصلي کوالټي باندې موجود دی او کولی شي د ورڅخه مستفید شي. دا ستاینلیکونه وو. د جایزې په اړوند باندې جزئیات یې، جایزه تېر ځل ټاپ 10 کسان دغه موږ څو ځله اعلان کړی و. ټول جزئیات یې مخکې وختو کې خپاره شوي دي. او د دې ترڅنګ مثلا د دې کار د اهمیت او وخت په وخت باندې د اطلاع رسونې لپاره موږ دا یوټیوب چینل جوړ کړی ولو. مثلا د جنوري تر 3 پورې چې کومو کسانو څومره کار کړی دلته یې اندازې معلومیږي. په دې خاطر مو دا کارونه کړي چې وخت په وخت باندې ریکارډ شي. او څوک دا ولري ما زیات کار کړی، ما کم کار کړی، ما زیات هغه ترلاسه کړي، زه د جایزې مستحق یم یا نه یم، دا مو ټول نشر کړي دي. او دا مثلا ما اراده وه چې ډېرو خلکو سره مرکې وکړم، خو یو کس سره مې مرکه کړې. البته ځینو نورو سره به مرکې وکړو. موږ خپله مرکې دلته کولی شئ پلی لیست کې وګورئ چې لارښوونې ویډیوګانې دي، رسنیو سره مرکې دي او د کامن وایس د اهمیت په اړوند باندې خبرې دي. ښه، د دې نه ورې خواته مثلا مجموع کې کامن وایس په اړوند باندې مقالې او معلومات دي. دلته پریزنټیشنونه دي، هر څوک اجازه لري دا پریزنټیشنونه واخلي، استفاده یې کړي، پریزنټیشنونه ورکړي او نور جزئیات. که مالي راپور ته به راسو، مالي راپور کې کوم هغه څه چې زما په نظر باندې نورو خلکو ته به ستونزمن وي چې ورباندې پوه شي، هغه به دلته په ګډه باندې تشریح کړو او ستاسو پوښتنو ته به هم ځواب ووایم. دا اکسل شیټ مو تشریح کړو، هلته ټول جزئیات معلوم شو. ګوفنډمي لینک مو خلاص کړ او هلته مو مقایسه هم کړ. ګوفنډمي تاسې کولی شئ هغه عمومي اکسل شیټ سره یې مقایسه کړئ. او موږ ډاشبورډ ولیدو، سټاټسټیکس د ټولو ګډونوالو، د هرې مېرمنې د حقوزامې اقتداري ډرایوونه ما تاسو ته وښول او دا مو وښول چې په کومه میاشت کې څومره مصرف راغلی. ستاینلیکونه مې وښول تاسو ته. ښه، داسې پاتې موږ چې په لاره باندې لرو یوه دغه د غورلیک سیالۍ ده، پښتو غورلیک چې $500 په نظر کې ورته نیولي دي او هغه وروستۍ نېټه یې 24 د جنوري ته وغځېدله او وروسته به نشر شي. د مېرمنو تادیات دي، متاسفانه چې اوس موږ یوازې 80,000 افغانۍ لرو. هغه کې دغه 33,000 افغانۍ د جایزې دي. هغه کس چې ژمنه یې کړې وه چې د جایزه یا دغه غورلیک سیالۍ تمویل کوم، متاسفانه پیسې یې ورنه کړې، نو موږ مجبوره یو د عمومي بودیجې نه یې ورکړو. سپانټینیس سپیچ برخه ده او دغه عمومي ګروپ و چې د کامن وایس پښتو په نوم باندې ده. تاسې په دې ډرایو باندې په لینک باندې کلیک وکړئ، دې ډرایو ته راځئ، خو ځینې وخت کې موبایل او هغه کیسه یې نه خلاصېږي. او دا عموم کې د موزیلا فاونډیشن په اړوند باندې معلومات چې موزیلا فاونډیشن څنګه فاونډیشن ده. دا یو نن پروفیټ ارګنایزیشن د خپله موزیلا که تاسې وګورئ چې دی څه کوي، څه کاره دی، په څه خاطر باندې مثلا دی انسپایر شوي دي، دا فعالیت یې شروع کړی ده، له څه وخته راسې فعالیت کوي، په کوم اساس او د کومو ارزښتونو په بنا باندې فعالیت کوي. او همدارنګه د دوی خپل ایمیل ادرسونه شته چې تاسې د دوی په ایمیل باندې ایمیل ورته کولی شئ. تاسې کولی شئ همدارنګه یې په هغه کې چک کړئ یا په ګوګل کې یا د نورو هغو په مرسته باندې.
مثلا ځینې عمومي پوښتنې داسې ما دلته مطرح کړي دي. خپله لکه اوس کامن وایس چې دا یا دا نان پروفیټ ده که پروفیټ ارګنایزیشن ده، آیا څوک چې له دې سره کار کوي ګټه ترلاسه کوي نه ترلاسه کوي، آیا دوی دغه ډیټا سیټونه خرڅوي که یې نه خرڅوي، خرڅولی شي که یې نه شي، آیا دوی پښتو ژبې ته ګرانټ ورکوي که یې نه ورکوي، او که دا مثلا په ټوله معنا باندې کمیونټي ډرایڤن چې دوی ورته وایي یا د ټولنې په مرسته باندې روان شوی جریان ده، دا ټول جزئیات تاسې هلته پیدا کولی شئ. او د دې ترڅنګ یو ښه خبره دا ده چې د ډېر ژر هغه ته جواب ورکوي. البته دا پوښتنې تاسې دلته هم مطرح کولی شئ، مثلا همدا عامې پوښتنې چې خلک یې کوي ما لیکلي. تاسې په دغه چټ بوټونو هم پوښتنه کولی شئ. البته چټ بوټونه ډېر د باور وړ نه دي، تاسې باید لینکونه ورڅخه وغواړئ، جزئیات ورڅخه وغواړئ، یا د تینکینګ موډ ته واړوئ، نو دغه پوښتنې تاسې ته در جوابوي چې کومې پوښتنې لرئ. ما دغه 4 پوښتنې ورڅخه مطرح کړي چې آیا دا د ګټې په اساس باندې بنسټ ده که نه ده، آیا دوی ولنټیرز ته کمپاین ته پیسې ورکوي که یې نه ورکوي، او یا داسې دوی دا شیان خرڅوي که یې نه خرڅوي. په دې اړوند باندې دلته ما سرچ وکړو، تاسې هم کولی شئ همدا پوښتنې سرچ کړئ په همدې شکل باندې. او بله ښه خبره دا وله چې دوی دغه ایمیل ادرس لري، همدې ایمیل په مرسته باندې موږ هم د لومړي ځل لپاره ورسره تماس کې تخنیکي ستونزې مو را حل کړي. ولې دا ډېر عمومي ایمیل ادرس دی، یعنې هره پوښتنه هره مسله چې وي د ټولو ژبو ګډونوال له همدې ایمیل په مرسته تماس ورسره نیسي. تاسې ممکن نور جزئیات او ایمیلونه هم پیدا کړئ، د هغو لپاره تاسې کولی شئ په ګوګل کې په همدې شکل باندې سرچ وکړئ چې د دوی کانټکټ پیدا کړئ، د دوی هغه اصلي ډومین چې مو پیدا کړو، مثلا دا ډومین ده دلته حتما دی لیکلی دی چې د موږ په اړوند باندې او د موږ سره د تماس لپاره عامې پوښتنې او ځوابونه دا دی. دلته تقریبا تاسې ټولې پوښتنې هم جوابیږي نه چې دوی څه کوي، څه رقم کار کوي، کومو برخو کې کار کوي. حتی دلته کولی شئ تاسې پوښتنه ځینې مطرح کړئ، بیرته تاسې ته ځواب درکوي، او ډېر نور جزئیات. یعنې اوس خو داسې نه ده چې پخوانۍ نړۍ ده، خلک د معلوماتو په لټلو لپاره یو ځای ته باید لاړ شي، په زړو کتابونو کې وګوري، ټول شیان هم دلته کتلی شي. او بالاخره د پښتو اوسنی وضعیت په اړوند باندې موږ جزئیات خپاره کړي وو. پښتو همدا ګړۍ ده چې د جنوري په 15مه د سهار په 8 بجې لندن ټایم باندې دا اپډیټ شوې ده. معلومیږي چې پښتو 5000 او 25 ساعته غږونه راټول شوي دي، 8001 کسان پکې لګیا دي، 3 لکه او جملې دي، او همدارنګه 8% د دغو کتل شوي دي. موږ که نورې ژبې وګورو، نورې ټولې ژبې له دې څخه ټیټې دي، حتی انګلیسي هم له دې څخه ټیټه ده. البته دا په دې معنا نه ده چې موږ د ژبې کارول به په انټرنیټ باندې له انګلیسي څخه ښه شي، ولې موږ بل ډیټا سیټ نه لرو. نورې ژبې ډیټا سیټونه لري، یعنې حتی دغه عادي محلي ژبې تاسې په نظر کې ونیسئ، لکه فارسي د فارس وایس په نوم باندې یو خپل شخصي ډیټا سیټ لري چې یو څو تنه کمپیوټر انجینرانو جوړ کړی دی، او 2400 ساعته که څومره غږونه لري. ولې موږ متاسفانه نه لرو، نورې غټې ژبې لا ډېر لري، نو بالاخره وتوانېدو په همدې اندازه باندې د ډیټا سیټ جوړ کړو. اوس دا پکار ده چې موږ تاسې سپانټینیس سپیچ برخې باندې لږ ډېر تمرکز وساتو، او د دې ترڅنګ والیډیشن باندې تمرکز وکړو چې 48 سلنه ده باید دا لوړ شي. په هر صورت که بیا هم شی درته واضح نه وي، کولی شئ پوښتنه وکړئ، او د کراس چک په همدې شکل باندې کولی شئ ډرایوونو ته لاړ شئ، ډرایوونو کې سره ورکړئ، نومونو ته هغه ډشبورډ سره وګورئ، د عمومي لیست سره وګورئ کوم قراردادونه چې دي، یا مثلا هر هغه میاشتني پیرولونه چې موږ جوړ کړي دي
هغه مو پبلیک کړي نه دي ځکه په هغو کې ډېر شخصي او حساس معلومات دي لکه یو چا ټلیفون شمېر یا ادرس یا نور ولې ډېر زیات معلومات دي چې هغه تاسې له هغه څخه استفاده کولی سئ هغه کتلی سئ او دا ټولې هغه طریقې دي چې تاسې د دې په مرسته باندې تحلیل کولی سئ د دې په مرسته باندې چک کولی سئ تاسې به لږ او ډېر مثلا هغه د تفتیش مهارتونه هم زده کړئ او همدارنګه کیدای سي مالي راپورونه هم وګورئ. البته زموږ مالي راپور داسې د کمپنیو غوندې مو ډېر سټنډرډ او فیشي نه ده جوړ کړی خو که غواړئ هماغسې به هم درته جوړ کړو. ډېر اسانه ده. په هر صورت ښه وخت. خدای پامان.